که ته فکر کوي چې بریا یوازې د پیسو او قسمت له لارې راځي نو د مسټربیسټ کیسه به ستا نظر بدل کړي. دا هغه ځوان دی چې له صفره یې پیل وکړ، کلونه یې بې له عاید څخه ویډیوګانې جوړولې او نن د نړۍ له تر ټولو بریالیو یوټیوبرانو څخه دی. خو اصلي پوښتنه دا ده هغه دا هر څه څنګه وکړل؟ راځو په همدې ویډیو کې خپله د مسټربیسټ له خولې څخه اورو چې دی د خپلې بریا کیسه څنګه کوي. ښاغلی مسټربیسټ وایي په کومو ویډیوګانو کې چې ماته پیسې راغلي دي تر $1,000,000 زیات مې له خلکو سره مرسته کړې ده. ډیری خلک فکر کوي چې زه په شتمنه کورنۍ کې لوی شوی یم او له مخکې مې پیسې لرلې، خو حقیقت داسې نه دی. زما مور پوځ کې وه، یوازې مور مې وه او ډیر کار یې کوو. ما کلونه یوټیوب کې ویډیوګانې جوړولې پرته له دې چې کوم عاید ولرم. په پیل کې زما ویډیوګانې ډیرې خرابې وي، خو ورو ښې کېدې. حتی کله چې مې لږ عاید پیدا کړ هغه هم ډیر کم و. ته باید کلونه سخت کار وکړي. ما یوازې د شهرت یا پیسو لپاره کار نه کاوه، بلکې ما نور هدفونه هم لرل. زه له خلکو سره مرسته کول خوښوم ځکه دا کار ما خوشحاله کوي. کله چې د خلکو پر مخ خوشحالي ووینم دا زما لپاره تر هر څه ډیر خوند لري. زه په کوچنیوالي کې ډیر شرمېدم او له خلکو سره مې اړیکه نه خوښېده، خو د یوټیوبر کېدو خیال هم زه خوشحاله ساتلم. ما پریکړه وکړه چې له برانډونو څخه داسې ګټه واخلم چې خلکو سره مرسته وکړم. زه د امریکا په شمالي کارولینیا کې په یو کوچني ښار کې لوی شوی یم. زما مور موږ لوی کړي یو او موږ به ډیر ځایونه بدلول ځکه هغه په پاوز کې وه. کله چې ماشوم وم ما ډیر پر هغه کار تمرکز کاوه چې خوښ مې و. یو وخت مې بیسبال ډیر خوښ و، وروسته بیا زه په یوټیوب ډیر مین شوم او تقریبا همدا مې ټول ژوند و. کله چې 15 کلن وم زه په یوه ناروغي اخته شوم. دا ناروغي ډیره سخته وه، ډیر وزن مې له لاسه ورکړ او انرژي مې نه لرله. دا زما لپاره ډیر سخت وخت و. وروسته مې پریکړه وکړه چې بیسبال پریږدم او ټول تمرکز پر یوټیوب وکړم. که څه هم زه شرمېدونکی وم بیا هم مې ویډیوګانې جوړولې ځکه دا مې ډیر غوښتل. په پیل کې ما هیڅ هم نه لرل، نه وسایل، نه پیسې، نه تجربه، خو بیا هم مې هڅه کوله. ورو مې لږ عاید پیدا کړ او وسایل مې واخیستل. وروسته مې د عجیبو او ځانګړو ویډیوګانو جوړول پیل کړل، لکه تر 100,000 پورې شمیرل یا 100 ساعته ویډیو کتل. همدا کارونه مې ډیر وایرل شول او د خلکو پام ورته ورواوښت. ما درک کړه چې که یو څوک ځانګړی او متفاوت کار وکړي خلک یې ګوري. وروسته ما له برانډونو پیسې واخیستې او په همدې پیسو مې له خلکو سره مرسته وکړه. لومړی مې یو بېکوره کس ته $10,000 ورکړل. دا تجربه ډیره ځانګړې وه او ما احساس وکړ چې دا کار زما لپاره ډیر مهم دی. ما دا سیستم جوړ کړ، برانډ پیسې راکوي، زه یې خلکو ورته ورکوم. ویډیو وایرل کیږي، بیا نورې پیسې راځي، بیا مرسته کوم. وروسته مې خپلې مور ته هم $100,000 ورکړل چې د کور پور پرې ورکړي. ورو زما چینل ډیر لوی شو او میلیونونو خلکو ته ورسید. خو ما درک کړه چې قیامتي شیان، موټر، جامې انسان نه خوشحالوي. نو ما پریکړه وکړه چې خلکو سره مرسته کول زما اصلي موخه وي. ما یو لوی کمپاین پیل کړ. هدف مې 20 میلیونه ونې کېنول و او دا هدف په ډیر کم وخت کې پوره شو. د کوایټ پر مهال مې هم خلکو سره مرسته وکړه. خلکو ته مې پیسې ورکړې، خواړه مې وویشل، میلیونونه خوراکي توکي مې ورکړل. وروسته مې یو خیریه چینل جوړ کړ چې ټول عاید د خلکو د مرستې لپاره کاریږي. زما اصلي فکر دا دی که څه هم ته لوی کار نشي کولی خو کوچني کارونه هم مهم دي، لکه یو چاته مرسته کول، یو څوک خوشحالول، یو ښه کار کول. که میلیونونه خلک دا کار وکړي نړۍ بدلیدای شي. په پای کې زه یوازې دا غواړم چې خلکو سره مرسته وکړم ځکه دا کار ما خوشحالوي او همدا زما د ژوند هدف دی. همدا وي د مسټربیسټ خبرې. که ته همدا اوس خپل د یوټیوب سفر پیل کوي نو باید یو مهم حقیقت ومني. پیل به سخت وي، شاید ډیر خلک د ویډیو ونه ویني او کیدای شي حوصله دې ماته شي، خو همدا هغه ځای دی چې بریالي کسان له نورو جلا کوي. مسټربیسټ هم له همدې ځایه پیل وکړ، ویډیوګانې یې جوړې کړې، خو چا ونه کتلې، خو هغه ونه درېد، زده کړه یې وکړه، ښه شو او بیا یې نړۍ حیرانه کړه. ته هم کولی شي هره ویډیو چې جوړوي ته پکې یو څه زده کوي، هره ناکامي تا قوي کوي. مهمه دا نه ده چې نن څو کسان تا ګوري، مهمه دا ده چې ستا سبا تر نن ښه وي. نو مه درېږه، دوام ورکړه، ځکه یو وخت به راشي چې خلک به ستا کیسه د بریا مثال بولي. د نورو جالبو معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.